زه خو تل ټولو ملګرو ته د کتاب لوستلو سپارښتنې کوم او حتما د کتاب لوستلو ورته وایم، ځکه کتاب لوستل نه موږ او تاسې نه مهربانه انسانان جوړولی شي، مثبت فکره انسانان رانه جوړولی شي او زموږ او ستاسې په کورنیو کې مثبت فکره انسانانو ته او په دې ټولنه کې مثبت فکره انسانانو ته زښته ډېره اړتیا ده. هغوی چې کتابونه لولي هغوی مهربانه انسانان وي او مهربانه انسانان د جنګي مزاج په ختمولو کې زښته ډېر رول لري. نو لطفا کتابونه هرومرو ولولئ، خپلو کورنیو ته یوسئ او خپل ماشومان په کتاب لوستلو باندې روږدي کړئ، ځکه یوازینی څه چې موږ او تاسې رغولی شي هغه کتابونه دي. ډېره زیاته مننه. په سر کې د پوهاوي میډیا قدرمنو لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نن د اپریل 23مه نیټه د کتاب نړیواله ورځ ده او له نیکه مرغه چې اوس دغه ورځ په افغانستان کې هم لمانځل کیږي او تاسې ګورئ چې ډېر زیات د کتاب مینوال راځي، دوی کتابونه اخلي او دا د دې ښکارندویي کوي چې افغانستان کې د مطالعې فرهنګ ورځ تر بلې دودیږي او خلک له کتاب سره مینه پیدا کوي. نن ورځ د کتاب نړیواله ورځ ده چې دلته راغلي د افسوس کتاب څخه کتابونه اخلو، همداشان د افسوس کتاب پلورنځي د کتاب نړیوالې ورځ په مناسبت هېوادوالو ته تخفیف اعلان کړی دی. نو واقعا چې ګورو ډېر شمېر خلک راغلي دي، د کتاب سره مینه لري، دغه علاقه او دغه مینه ښایي چې د افغانستان وګړي هېوادوال د کتاب سره مینه لري او انشاءالله افغانستان راتلونکې آینده به روښانه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي ټولو لیدونکو ته وایو. په رښتیا سره دا ډول ورځې لمانځل ټولنه د کتاب لوستنې او مطالعې له فرهنګ سره اشنا کوي. اکسوس ته راغلي یو، دلته ډېر ګډونوال راغلي دي او کتابونه فیري، دوی ته کتابونه په ډالۍ کې هم ورکول کېږي. ډېر ملګري راځي دلته یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي. دا په واقعي توګه یو مثبت ګام ده. نن د اپریل 23مه د کتاب نړیواله ورځ ده. ممکن تاسو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ولې په دومره ورځو کې تقریبا د کال په 365 ورځو کې دا ورځ ټاکل شوې ده. یونسکو په کال 1995 کال کې پرېکړه وکړه، لکه څنګه چې نورې ورځې ټاکلې، دغه ورځې د کتاب او د لیکوالو د ناشرانو د ژباړنو لپاره غوښتل هم چې یوه ورځ وټاکي چې له نیکه مرغه دغه ورځ د یونسکو له لوري په 1995 کال کې د اپریل 23مه نیټه وټاکل شوه. دغه نیټه څو دلایل لري چې ولې دغه نیټه وټاکل شوله. په دې ورځ باندې د انګلیسي ادبیاتو مشهور ادیب ویلیم شکسپیر په دې نیټه باندې وژل شوی. دغه ورځ هسپانوي ناول لیکونکی ډیلویګا په دې نیټه باندې هغه وژل شوی دی. نو ډېر نور دلایل دا لري چې د اپریل 23مه نیټه د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه باندې ټاکل شوې ده، چې خوشبختانه دغه ورځ د نور نړۍ تر څنګ نن په افغانستان کې لمانځل کېږي، په ځانګړي ډول په کابل کې په اکسوس کتاب پلورنځي کې چې تقریبا په سلګونو تنه نن موږ وینو دلته راځي. نو که موږ غواړو چې خپل فکرونه غني کړو نو اړتیا ده چې زموږ کتاب مطالعه کړو. په وروسته پاتې ټولنو کې له بده مرغه د کتاب لوستنې دغه دستور او لوستنه ډېره کمه وي. په دې اواخرو کې افغانستان کې الحمدلله دا موضوع ډېره عامه سوې ده او دې لپاره ډېر کار روان دی. په دې برخه کې باید د اکسوس کتاب پلورنځي نه په ځانګړي ډول مننه وکړو چې په دې برخه کې 2 کتابونه په وړیا ډول او په څنګ کې د نورو کتابونو لپاره یو ځانګړی تخفیف په نظر کې نیولی و چې دا یې په د ځوانانو لپاره یو ډېر غوره ګام او دوی دې ته تشویق کړه چې حد اقل یو څه کتابونه. د کتاب نړیواله ورځ ټولو د کتاب مینوالو او د مطالعې مینوالو ته مبارکي وایم او هیلهمن یم چې په دغه ورځ باندې ځوانان او ټول د مطالعې مینوال وکولی شي چې د خپل د خوښې کتابونه واخلي او تر خپلې وسې پورې مطالعه وکړو. نن د کتاب د نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ټولو افغانانو ته مبارک وي او کتاب ولولئ چې پیاوړي شئ. ټولو ته د اپریل 23مه یا د کتاب نړیواله ورځ مبارک وي. کتاب لوستنه زموږ په ټولنه کې د پخوا په پرتله ډېره عامه شوې ده. که نن ورځ وګورو په اکسوس کتابخانه کې په لسګونه خلک راغلي دي او کتاب اخلي او لولي یې. کتاب لوستنه د یوې ټولنې اساس جوړوي چې په دې سره د یو ټولنه یو لوی انقلاب ته ځي او بدلون رامنځته کیږي، چې دغه یو غوره څېړنه ده چې موږ کتاب ولولو او مطالعه یې کړو. قوي مطالعه ولرو او موږ
چې مقام ولري او نن زموږ د